سلامونه احترامات پښتنه مینه د اهونو خپرونه ده قدرمنو په دې خپرونه کې یو ځل بیا عطا خان شینواری راغلی ما او د شینوار لوی ولسوالۍ 28مې ویالې سیمې ته دلته یو غریب او بېوسه سړی موږ ته چا را په ګوته کړی دی همدې ته ورځو ما سره د ویډیو برخه کې مشالم دی راځئ د عدلخیلو سیمې نه را کډوال شوی خان جمال ماما دلته په پردی جونګړه کې خپل خواري کړې ده خو د وخت قهرجنو بارانونو طوفانونو د دې هغه خوارۍ ته بیا هم نه دي کتلي او لکه د ده ژوند یې دړې خوړې کړی دی دا حال دی دلته یو وړوکې غوندې دیره هم جوړه کړې ده او دا د خان جمال ماما دیره ده خان جمال ماما السلام علیکم وعلیکم السلام خیر اخلی جوړې ستړی مشي جوړ راځه همدلته کښېنه خیر اوسه ځمکې مولی دی ایندا په دې ځای کې زه دیره یم ښه صحیح نه کته درک لګېږي او نه پورته ملګري ځکه چې دغه کوټه سې کړه دې نه خدای په روز کالې خدای پاک هسې بچ کړم او چې څنګه تر ووتم ماښام مو دغه یو ټاس کې وشو ټاس سره چې دې ځای ته راووتم ما چا ګزاره وکړه بیا خړ لوګی مې افسر ته بس خلکو منډې راوکړې ملګري چې راغله که نه ولې څنګه چل دی ما چې بس خدای پاک مرګ نه بچ کړ بس ما قسمت ما ورته چې د خوږو ونه او بس زه ترې ووتم دغه شوه ما راولویه دا لارې مې دننه کېښوده بالدار چې ما راغی وینا مې ورته وکړه راته ویل زه خدای د خیر که نن یې پټوو سبا یې پټوو دا اوس هم کنډر پروته یم هغه نه رادلې بس زه ناست یم په دې دغه کې چې کاټ راشي م غږ وکړه چې یاره دا د برخې دی او که دغه راشي م غږ کړه چې دا د برخې دی دا خبره نشته چې وی چې خوار غریب لی ورکړه خو چې چا ښه موټر یو چا ښه دغه یي بس انډیواله ښه کلی هغه روغ کاټي او چې څوک خدای غریب یو یتیم یې ویسیر هغه بس منځه پاتې یي یتیم یې ویسیر ته بس چا لاس دغه نه نیولی هنر چا مسیح ته لاس ورکړی خو بس انډیواله کاټ هم دغه سړي چې څوک د انجینر اولیا د ولسوال اولیا د بلي و تمه یې ورته و چې لیا څه شی راکوي اولیا ورکې خوراک رامانې که بس هغه سړي کاټ هم دی یو کار هم دی یو بس خوار غریب پاتې دی منځه نه وتلی یم ته اوس وینه که داسې ننوځه زما په کور کې ته څه یې کړه چې زما په کور کې څه شی پروت دی چې زه راغلی یم د یشته وختونه ما خدا که چې مواد دوړه بې میلمه شوی یم او ما خوړلي چې ما سره چا نه دی کړی د 1 روپۍ انداز قدرمنو شروع کوم په نامه د الله چې ډېر بخونکی او مهربانه دی واړه بچي مې داسې وګوره هغه پښتانه متل کوي وي د وږي په غوږو کې څه د ډوډۍ ټپار که نه نو هغه به تاسو د خان جمال ماما په خبرو کې هم محسوسه کړي او دا به تاسو اورېدلي موږ د خپرونې آغاز داسې انداز باندې وکړو چې دلته د اهونو هغه خصایي تصویر او معنا به تاسو درک کړي هم خان جمال ماما مخکې مو هم یادونه وکړه د چین ولسوالۍ دی خو د پوره تعارف سره به دې سره خبرې کوو خان جمال ماما اصل نوم او د کوم ځای داسې راته وي زه عدلخیل ما په عدلخیلو کې بیا بر د دمګل د غونډۍ یم هغه ځینې کله راغلي هلته م ژوند څنګه و مخکې مخکې م ژوند ښه برابر و او روغ و او ښه کاروبار م روان و خو داسې وخت راغی چې یو پلو امارات شو بل مخ ماندهیي شو امارات یې پر مخه کړه او د شان بردیره شو چې جګړې او غرقای جوړ شو او دغه انقلاب زور وکړه کوزې لاندې اشرف غني و بس 1.5 ونخلول موږ راکېوتو روغ کورم دومره شایم هم نه دی ترې ایستلی هر څه منډیواله کور هر څه بر پاتې شو برم بر کلی وسو دلته هم دلته ځمکه نشته ملګري یوه کلي نوځو په بل مانې نه نوځو ملګري درک نه لګېږي او نه بر داسې وسه شته هلته دې څه شی کوه مخکې لرګي دې راوړه مطلب خره دې چلول خره مه چلول او لرګي مه راوړه او بازار کې مه خرڅول او ښه روزګار مه په روان او مالداري مه وه مالداري به دې وه مطلب ښه ژوند روان و د نورو خپل خپلوانو به هم کیسه جوړه وه او هر سړي کیسه جوړه وه چې یار دوست به راغی هم دومره کار یې را سره کېدی چې هغه یو وخت یوه ځای ته په وخت ستا د صحت په حواله باندې دا یوه سترګه خو هم ستا مطلب بدله غوندې ښکاري که نه دا څه واقعه ده دا ګوره د مجاهدو وخت او د روسیانو باچهي وه ښه او په دې وطن باندې خلکیان او پرچمیان او روسیان ډزېده
او په لار باندې روان وم ملګري داسې په لار باندې راغلم او بس بم را مې را درز واله بس بیا واله او هغه باندې دغه شوم مجذوب شوم او بیا مې پېښور کې دا دغه ځان له وکړو دا پیسابه کې مری او ګېډ او مړه اوس هم چرې راکېږي د بچیانو په حواله معلومات راکړه چې څو بچیان لري هغې ځینې څو راکډوال شوي داسې چې بچیان خو ما ښځې مه دوه یوه مه مړه شوه بیا مې دویمه وکړه او دویمې نه مې دغه واړه واړه بچي دي داسې لږ غونډي هغه غونډیواله بایسکلو باندې پاپړ خرڅوي بېګۍ له لیا یو دوه سیره لیا دړی جوار وګټي لیا یو دوه سیره وریجې او لیا هغه پاتې لکه بچیان اوس تا وویله چې پاپړ خرڅوي او بایسکلو باندې ګرځي بنجارګان دي نو دلته نوره مزدوري کومه ده نو بس داسې وګرځه چې نه پولې او نه پټۍ او نه د کور او نه کله هېڅ شی به کړې ډر ته به خامخا سوری نو خدشی خو لګږي که نه کور دی دا خبره تا وکړه دا بچیان مطلب ټوله ورځ ګرځي او تا ویله چې بیا وریجې نو خو وریجې خو داسې چې پاپړو باندې به شی وګټې لیا به یو 200 روپۍ پاتې شي او لیا به پاتې هم نه شي شل باندې او څولیغ باندې 200 روپۍ سیر وریجه او 2 سیره چې راوړي مټې یو وخته پو وشي بس یو 2 وړکي وځي بس هغه ورځ د په تېرېږي نو بس دې کې شی پاتې شي لکه هغوی چې ماښام راوړي بس ماښام یې وخوري بیا سار ته بیا خدای په بس نو بیا خدای شته دی نو چې وواته وتلي به که ونه واته بیا پاتې بیا وناره او خدای شته چې دغه 80,000 روپۍ نه پاس کباړي باقي منډیواله چې یو من او 2 من جوار سره کې بس و چې دې نه راپسې غونډې شوي او لیا د مریض یو 500 روپۍ راوړم او هغه بس انډیواله په ډاکټر مې ولګوم او چې هغه 80,000 روپۍ زه په دې 2 کاله کې به یو نیم کال کې باقي شوم کوم ځای نه راوړې نو ښه ته دې اوس درک ما ته راوښیې چې پاپړ هم خرڅ نه کړې او د 10 مزدوري هم دې شی به کړې طالبان چې راغلي دي ما 2 روپو مزدوري نه کړې او نه را سره پېښه شوې چې چا ویلي چې دلته داړي ده بس ورشه اولیا د ځمکې کار دی اولیا دیوالي خود کږي اولیا بل یو کار کږي دا شته نه بس همدې پاپړو ته ناست یو څه وکړو نو که دا بچي مو ځي خو دوړه لاس له راغلي که دا ونه وځي پس پاتې یو کله کله خو داسې مطلب زړه ته خو څه راځي حتمي انسان دی که نه ژوند یې ښه تېر کړی او بیا وروسته لږې بدې ورځې راغلي څه زړه کې ګیلې شته دی نو خو دا شی که نه چې دا ګیله موږ د خدای پاک د خیر وکړه هر سړي ته د خدای پاک په خپل ځای باندې او په خپل دغه باندې صبر ورکړه وشوې موږ ته به پخوا د مولیانو ویل که نه چې د ځمکې په مخ چې تا باندې تنګسه راغله دا یو امتحان دی چې په دې امتحان د صبر وکړه که نه خدای به یې جرون کړه یا اجر به یې درکړه چې یو ناڅاپي غم در باندې راغی او تا هغه نه پس شکر په ویست که نه او وویله چې سبحان الله ده وویله که نه هغه خدای به تا نه راضي شي که نه ګوره دا غم نه خلاصېدی نه شي که تا هر څه وي جار د اسلام د ښایسته دین نه د دې نورو دینونو سره د اسلام فرق دا دی چې که هغه هر څومره هم سختي په مسلمان باندې راشي نو هغه وایي زه مړه سبا به ښه شي سبا چې نه وي زه بل سبا همداسې ورځ په ورځ او که اخر ژوند هم داسې شي لکه د خان جمال مامانو هغه وایي چې زه هغه دنیا خو شته دی هغه ښکاره ثبوت د خان جمال ماما په خبرو کې ما ته دلته ښکاره شو تاسو به هم اورېدلی چې زمونږ هغه اسرا او زمونږ هغه په دین د اسلام او د الله تعالی په ذات باندې ده نو خان جمال ماما کار د سخته تېریم نو خدای ته څه امیدونه شته دی څه هیلې شته دی تمې شته دی امید هم شته دی دا دغه واړی نه په ولا چې ګوره 3 میاشتې وشوې ښه او چې بل بېګامه 500 روپۍ راخیستي د بل نه او چې ګوره لاړم او دارو مې ولپه وکړه دا 3 میاشتې دغه زکام او ټوخای او ښه او بد خو څه شی نه ملاوېده نه را سره نه ونه 3 میاشتې دا بچي مریضانو خدای شته چې مریضان دي دا اوس هم دغه دي نو داسې یې دا ببر سرونه او دا بې خیبلې پښې ته وږي ته نه د دوی مطلب څپلکو بوټانو پروګرام نو پروګرام چې مو وای نو ولې خو خواري څوک تشي لکه الواد لې نه کا الواد لې کنو چې الواد لې نه راوړې نو ته به راوړې چاله زه تانه پوښتنه دا کړم خان جمال ماما خو به مطلب زورېږي خپلو بچو نو که وزورږي او که پاتې شي نو د ما خود وخته ته وویله چې سبحان الله چې په ونه یې که نه په دې ما خدای ناراضه کېږي که دا خو ما نه بنده نه شي اخیستی چې خدای یو شی ونه کړه نو بنده به یې څه کړه بلکل
دغه ستا دغه عقیدې ته زما سلام دی بابا او خدای ته به انشاءالله منظوره شوي یم چې ستا په ژوند کې به تغییر راځي او هغه به د هغه خلکو چې هغه په رښتینې معنا د غریبو خلکو دپاره د هغه په مال کې خدای پاک د زکات حق تاسو دپاره کړی دی هغه به انشاءالله تاسو ته درکوي څه مرستې خلکو در سره کړي چمګاونډ کې راځي خلک زکات خیرات کوي مطلب نورو ځایونو ته تا سره چا څه مرستې کړي دي نه دي یو وروره که زکات ما بل نه غوښتی نه دی او همداسې چا راکړی نه دی ما نه دی غوښتی ځکه چې د خپله تنه پورې هم شرمېدم او نه مې دې نه مخکې سوال کړی او نه مې زکات غوښتی او نه مې خیرات غوښتی چې بله مې نه ورکړی ما به نه و غوښتی او هغه دغه خلکو ته څه وایې چې هغه ستا عقیده او هغه په خدای باندې باور چې کوم دی هغه خو واقعیت دی شته دی په تا باندې مطلب هغه په خپل انسانیت او په مسلمانیت او په خپل عقیدې باندې هم چاته څه وایې نه هغه خلکو ته چې ستا غوندې کلي ولس کې غریب لري یتیم لري مجبوره خلک لري او مالداره خلک دي هغو ته څه ویل غواړي څه داسې ګوره ولې ویل دا ته ور غواړم ملګري چې څه شی وسه کږي ویندا دې راسره وکړه هغه سره بیا الله وکړه انشاءالله پوه شوې چې هر غریب سره یې وکړه ما سره نه چې بل سره یې وکړم ملګري هغه خدای مرګري دې دکه کني داسې خلک دي چې هندلته زه خلکو ته معلوم وم که نه ملګري د توڼې پیسې به یې راولګلې یا به یې توڼه راته راولګله هېڅ به م نه و بس توڼه به یې راولګله و به یې ویلې چې بس غریب ځای زه واړه بچي ځکه چې غر شته نه نو مړشه ښځه مه مړه شوه او کشه مه د غریبۍ او د مجبورۍ وکړه چې بل شی نه و نو ته خپل ټلیفون شمیره څه شی لرې ولې نه لرم خو ټلیفون مې خراب شوی دی بل مې وسه نه کوي دا د خپل کور ادرس ووایې چې کوم ځای کې پروت دی دا چې تا سره څوک مستقیما مرسته کوي څنګه تا سره مرسته وکړي کور ما د والي فارم کوز سر ته د نهشتمې خوړ پر عادې څنګ باندې د سید کور کلي نه لاندې صحیح واورې بالکل او دې ځای کې پروته مسئله ما داسې اوس داسې نن او زه دې بارو کې په والا که ګوره که نه هغه شپانه مو واړی چې هغه میږي وزي او بانډو دپاره را دغه کړي خو د ناکامۍ ژوند دی که نه چې خپل ځای نه لري او خپل کار نه لري نو څه به وکړي او نه مې خپله داسې وسه شته چې زه اوس لاړ شم خپله دره کې خپل کلی جوړ دلته دا د نړیوالو موسسو ډېرې مرستې او کارډونه په حسابه کې راغله تاسو سره چا مطلب کوم کارډ یا مطلب د ولسوالۍ د طرفه څه حساب دی ګوره دلته دي ملکانان ښه چې کارډ غریب له راشي ملکانان یې په یالو که چې چا ډېر پټوي هغه له ډېر کارټونه ورکړه چې چا لږي که نه هغه له لږ ورکړه خو هر غریب او یتیم او دغه ته چا نه دي کتلي چې دا یتیم دی دی له ورکړه دا غریب دی دا نن سبا الیا مسیح دی دا د ګاونډي دی دا نن دغه تنګسه کې دې ته چا نه کتلي خو دې ته ګوري چې بس ملګري ښه موټر یې ډېر پټی او ښه کلی یې بس دغه کارټونه دي بس غریب د چا نه دغه کړی او که چا را باندې مجرم که چې دله ما کارټ ورکړی بالکل له جرمانه ورکوم له اوسه پورې نه دی درکړی اوسه پورې ما ګوره د دغه مواد جوړه نه راخیستې او نه نه دا څه لکه ستاسو دلته دا حساب داسې دی چې ونډ نشته دی یا مطلب برخه هم نشته دی تاسو همسایه یاستئ ګوره زه موږ مسیګان یو زما نه برخه شته نه مې داسې ملک شته چې زه غوښته تر وکړم ځکه چې زه د یوه ځای ما دا د بل ځای هغه پراته نن یم سبا به نه زما خپل ځای شته نه او چې خپل ځای مو هغه ملګري په دغه څه وایي نو ما ته دا پته نه لګېږي چې دیش اوسو حکومت اوسو امارات اوسو چا اوسو او بل کلی ما کوټه ما وسه نه کېږي چې جوړ یې کړم د خان جمال ماما د خپل ژوند ته کله کله داسې سوچ ویسي داسې ډېر تالا ترغه نه شو داسې یوه زړه رینجه ته جوړه نه شوه هلته ښه د دیرې ډنډې سړی او دلته دا ژوند چې وګوري کله کله سوچ کوي چې د خپلو بچو ته وګورې داسې ورته وګوره دا خړ مخونه دا داسې کوه دا ګوره داسې یې که نه چې دغه خړ مخونه او دا ښه بد حالات چا په خپل ځان باندې پیرزو کږي نه پیرزو کږي خو چې خدای در راولي نو کوم پلو به تر ځې د خدای دغه نه خو نشي تلای امتحان دی که نه قدرمنو د بابا په سترګو کې اوښکي او زموږ او ستاسو هغه لاسنیوي ته ډېره زیاته اړتیا لري که 100 200 300 د چارک بوري د چارک میوې د وریژو د هر څه پورې د خان جمال ماما هغه ژوند ضرورتونه چې په کومه برخه می حتی تاسو هغه زما په خوا کې ماشومان ګورئ چې د دوی هغه د پوښاک او د پښو بیزار هم نشته نو که د چا هر څه د وسه کېږي د شینوارو لویه ولسوالي 28 او 29 په خوړ هغه منځ کې چې کوم
ځای دی دی همدلته پروت دی که مستقیما تاسو کومه مرسته کوئ همده سره یې وکئ که نه زموږ دفتر ته یې راوړئ موږ به انشاءالله ستاسو مرسته د خان جمال ماما سره د خدای په دغه لویه درګاه باندې موږ دغه هغه واده کوو چې یو خیانت به پکې نه کیږي. نو خان جمال ماما زموږ د خپرونې وخت هم ختمېدو ته رسیږي. نو په آخر کې څه ویل نور څه ګیلې څه کیسې شته در سره څه ویل؟ ولې نشته دی؟ حق دا دی چې دا اسلامي حکومت دی او اسلامي بچی ده. حق دا دی چې خوار غریب باندې پام وشي او د ملکانانو او دغو نه دا کاتې واوړي چې یتیم او غریب او مسیح ته او غریب ته دغه وشي مخ راواوړي او هغو سره امداد وشي. مالدار خاصه مالدار چې دوله جیره به ځمکه ده نو هغه ته بیا خو هغه خو کار ته حاجت نشته دی چې چا ښه کله یو ښه موټر یې هغه خو کار ته حاجت نشته. داسې خلک ما ولیده چې په همغه ولسوالۍ په وره کې خرڅ کړه خو بل غریب لی نه دي ورکړي. هغه څوک یې هغه ګوره د دې دغه ملکانان دي چې خوار غریب ته هېچ هم پام نه دی کړی نه یتیم ته کړی او نه خوار غریب ته کړی. او که خوار غریب دی وکړه که نه نو دا اسلام به په مخ روان شي که نه دا په اسلام په مخ نه روانېږي. دې باندې یو قهر بیا خدای نازلې. ډېره زیاته مننه خان جمال ماما خدای دې باد لره. ځکه په دې معنی چې موږ او تاسې په د یوه په سلمان په خګبان باندې موږ خپل خګبان ښکاره نه کړو که نه نو په سلمانۍ کې زموږ او ستاسې به شک راشي او چې شک در راغی خدای نه ناراضه کېږي خامخا به دې کې خلافت پېښېږي. او کني که چا یتیم او اسیر سره امداد کړی داسې د مخ راواړي چې او داسې د ماته وایي چې دا غریب سره ما امداد کړی. خو خان او ملک لا کاټه مو ورځي او چې کومه مرسته راځي مړه خو دا هماغو ده نو بس د خوار غریب نه ده. او زما اوسته دا ښایسته ملګری چې خوار غریب ته مخ ور واړي یو دا ملکانان د پرېږدي. خان جمال ماما ته مکمل د غریبو خبره کې د ځان په حواله باندې تایید څه مونه ګوره ځان په حواله باندې زم غریب یم مخکې خو ما نن غریب یم نن را سره هېڅ هم نشته خو موږ د خدای پاک د ایمان نه غریبوي. امین امین. هغه ایمان خبره خو تا وکړه ته خو ماشاءالله ډېر ښه قوي باور لري. د ایمان د خدای موږ او تاسې غریبۍ نه او پیسې دا امتحان دی خدای تیری کار څومره زوري را باندې تیر به شي که نه او که چا را سره امداد وکړم خدای پاک د ښه ورسره وکړه او که را سره ویې نه کړم خدای د ښه ورسره وکړه هغه به وس نه کږي چې نه را سره کړه. قدرمنو تاسو د خان جمال ماما په خبرو کې یو خبره واورېده چې دا امتحان دی که څوک د چا سره لاسنیوی کوي او که څوک یې نه کوي نو دا تیریږي او دا واقعیت خبره ده. د دغسې خلکو پیدا کېده زموږ او ستاسو په ټولنه کې دا زموږ او ستاسو د امتحان دپاره راغلي دي. هغه خدای پاک موږ معلوموي دا انسان دی او زه هم یو انسان یم دی هم زما د ټولنې دی او زه هم د دې ټولنې دی ما ته یې داسې څه راکړي دي چې هغه ډېر څه دي خو دته یې نه دي ورکړي. دا یې په دې خاطر باندې چې زما هغه خلوص او اخلاص معلوموي چې دته زه څرنګه لاسنیوی کوم که نه زه ښه پیزار اغوندم زه ښه جامه زه ښه بچي باندې پام کوم. خو د خان جمال ماما په بچو کې هغه څه نشته دی نه یې هغه سیالي برابره ده د نورو ماشومانو سره. دا زما او ستا د بچو او زما او ستا د ژوند او د دغه دولت د امتحان دپاره دی. نو دا ورځې په ما او ته هم راتلونکي دي او که خدای وغواړي هغه به یې ډېر ښه کن فیکون کی. نو زمونږ خواهش زمونږ د هوډ راډیو د طریقه د ټولنیزو رسنیو د طریقه دا دی چې د دغسې خلکو په کلي ګاون کې لاسنیوی وکړي. دغه د غربت کومه هغه سلسله چې جاری شوې ده د دغه اخوت په فضا کې چې خدای پاک موږ تاسو ته ښه دین راکړی دی د اسلام په فضا کې د منځه ویسئ. که ته د خپل کلي خوار او غریب لاسنیوی وکړي نو د بل کلي غریب ته اړتیا نه پاتې کېږي چې زما ستا د زکات او خیرات پیسې واخلي. قدرمنو یو یادونه ډیره ضرور کوو که د خان جمال ماما سره تاسو مستقیما اړیکه نیسئ او غواړئ مرسته ورسره وکړئ نو 0 شپېته 8 دا د خان جمال ماما شمیره ده او همدارنګه د ورور شمیره یې هم 0 دا دغه دواړو شمیرو باندې تاسو کولی شئ چې د خان جمال ماما او یې هم د ورور سره اړیکه ونیسئ او د دواړو لاسنیوی وکړئ. په ډیره پښتنه مینه عطا خان شینواري ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.